السلام علیکم ملګرو د افغانستان او د ساوث افریقا میچ چې کوم هغه کې ډیر زیات باران وشو د باران د وجې نه هغه میچ کینسل شو که دغه میچ شوی وی نو د افغانستان مینوال ډیر زیات په تمه و دغه میچ ته چیرې دغه میچ افغانستان وکړي د افریقې سره نو معلوم به شي افغانستان چیرې افغانستان په څومره اوبو کې د څومره بیټینګ د هغې ښه دی څومره بالینګ د هغې ښه دی خو بس دغه میچ ونه شو د افغانستان دویم میچ د سره کوم چې هغه په کم تاریخ باندې دی او د چا سره دی او د هغې نه مخکې راځو نننی میچ دو میچونو باندې خبرې کوو چې هغه پاتې دي چې هغه مکمل شي هغه مکمل سکور کارت هم سره کوم پاکستان ټیم دا ټیم ډېر ښه لوبه کړې ده 345 کړي دي د نیوزیلینډ سره میچ دی 15 کسان یې آوټ شوي دي او سریلانکا په اونلي بیټینګ کې 230 پرېته کړي دي بنګلادیش سره میچ دی بنګلادیش بیټینګ هم دا ټیم روان دی نیوزیلینډ بیټینګ هم دا ټیم روان دی چې کله دغه میچونه مکمل شي انشاءالله پاکستان دغه میچ او د سریلانکا د میچ دغه سکور کارت هم سره کوم خو د هغې نه وروسته راځو چې بیا سبا آی سی سی ورلډ کپ وارم اپ میچونه کې چې دی سبا دوه میچونه دي انډیا او انګلینډ ترمنځ میچ دی او د اسټرالیا او د نیدرلینډ ترمنځ میچ دی او د افغانستان میچ ته راځو چې دویم میچ د افغانستان په 3 تاریخ باندې دی په 3 اکتوبر باندې دی د سریلانکا سره دی نو تر 3 اکتوبر پورې د افغانستان څومره مینوال چې دی هغه صبر وکړي او دعاګانې به کوو چې هغه میچ کې باران ونه شي او د سریلانکا نه میچ هم وګټي او د افغانستان د میچ د ګټلو سره د افغانستان دغه مورال نور هم بلند شي او پاکستان ټیم دا ټیم ډېره ښه لوبه کړې ده 315 ډېر غټ هدف یې نیوزیلینډ ته ورکړی دی نیوزیلینډ ټیم ګورو چې دغه هدف راوړلی شي چیس کولی شي که نه شي چیس افغانستان او د ساوث افریقا په دغه میچ کې نن میچ کې چې کوم هغه باران وشو باران د وجې نه هغه میچ کینسل شوی دی ختم شوی دی او هغه میچ نه کېږي نور خو د افغانستان چې افغانستان دویم میچ کوم دی دویم د ټولو ټیمونو دوه میچونه دی افغانستان دویم پریکټس دویم وارم اپ میچ دی چې دریم تاریخ باندې د سریلانکا سره دی د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې افغانستان میچ کې باران شوی دی میچ نه دی شوی چې کوم ملګري خبر نه یو دویم میچ دی په دریم تاریخ باندې هغې نه هم ملګري خبر شي بعد ملګري ته پوښتنه کوي چې افغانستان دویم میچ کړی دی او چا سره دی نو چې هغې نه هم ملګري خبر شي د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج د صرافاتو کې د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم د الله په امان